السلام علیکم ورحمۃ الله وبرکاتہ. زما مسافرونو څنګه حالت طبیعتونه ښه دي؟ ټیک ټاک خیر خیریت دی؟ تاسو ته خیر لکه علم دی او دا تاسو ته پته هم ده چې زموږ شوګانې په یو ای کې د خیر سره دی اختر لا یې دی غټ اختر لبوي دا غز دا میدان نو ان شاء الله تعالی چې خشوګانې به منفرد به ځکه وي چې دی کې ما سره وزیرم دی او ما سره بل فنکارم دی هغه هم کار خپل د خیر نه زمونږ مین مقصد چې دی کې مونږ ان شاء الله خاتمه کې بم کو او تاسو به انجوای کوئ که خیری نو ضرور به راځي خامخا به راځي. نو زمونږ لومبۍ شو چې ده د اختر په لومبۍ ورځ باندې که نه په شارجه کې ده د اختر په دویمه زمونږ په الین کې ده او د اختر په دریمه باندې بیا دا زمونږ شو چې ده هغه په ابوظبي کې ده. بیا زمونږ څلورمه شو چې ده یو ورځ پکې ګیپ دی لکه د بود راتله خو بود هم نه ده کړې نو د زیارت په ورځ به زمونږ شو وي په بدازیر کې او بیا د جمعې په ورځ د خیره که ژوند او زندګي وه نو ان شاء الله تعالی زمونږ شو به وي که خیري په رسول خیمه کې. نو زمونږ شو چې کومه ده نو ملې د راتلونکې د جمعه چې ده د را روانه جمعه یعنې د اختر نه پس چې کومه جمعه راځي که نه نو په تاریخ راځي زما خیال 14 نو په دې 14 باندې به ان شاء الله زموږ په رسول خیمه کې مصري کلب کې شو وي نو ضرور به راځئ. خدای مو خوشحاله او باز ساته او بیا به هم زه تاسو ته وایم چې دا غټ اختر تاسو ډېر مبارکه شه قربانیان یې الله قبول او منظورې کا او ان شاء الله موږ تاسو سره مینه لرو او تاسو موږ سره مینه لرئ او ضرور به راځئ. والسلام والسلام والسلام.